بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مونږ وې چې ځنې بیمونه مونږ کېدای شي په دوو ویو باندې یو ګډر اچولی وي، یا مو ګډرونه وغوړو په څو برخو وشو، یا یو ګډر په څو برخو باندې وشو، یا څو ګډرونه سره یو ځای کو مرج کو، او یا یې په سپلایټ په واسطه وشو. دې دپاره مثلا پرون مونږ په دې مثلا په دې ودانۍ کې که چېرې مونږ دغه یو پلان انتخاب کو، اوس دغه ګډر چې دی مثلا خو دا خو ټول دا سپلیټ شوي دي، د بل منزل کې به وکړو دې کې به یا لږ یو منټ ښه بل ګډر په رسم کنه د مشکله صحیح ده. ښه مثلا دلته یو بیم رسموو، یا نه وروسته بیا سپلیټ کوو صحیح ده. دغه جدا دي صحیح ده، تیر شته جدا دي. لکه چې وغواړو چې مونږ نوډونه معلوم کړو، د دې اپشن په واسطه کړای شو چې کوم کوم ځای کې ګډرونه جدا دي، غوټې شته. دا اپشن که چېرې مونږ آن کړو ټولو غوټې ته ښیي، یعنې مونږ ته دا پته لګي چې په منځ برخه کې کوم ګډرونه ویشل شوي دي، مونږ غواړو چې مرج یې کړو که نه. دا په هغه حالت کې کېږي کېدای شي په ځینو برخو کې تو ګډرونه جوړ وي، پایې دې ورکړي وي، بیا وروسته پایې له منځه یوسې. لکه داسې کې مثلا تو یو پایه ورکړې وي، وروسته چې کې پایه له منځه یوسې. دې دپاره چې ټول ډرایوینګ وکړې، د ګډر ډیلیټ کې ته کړای شي دغه چې کې مرج کې. ښه اوس د دې لپاره موږ کړای شو چې دغه انتخاب کړو، دا اپشن که چېرته بېلته اپ کوي اپ کولی شي، او دغه به سلیکټ کړو دغه دوه ګډرونه، او جیومټري ته ځو، مرج بیم سلیکټډ بیم صحیح شوه. اوس دلته څو منزله دي ځکه دا نه دي انتخاب شوي صحیح ده. د دې لپاره ځکه چې ټولو منزلونو ګډرونه خو موږ نشو وخت کولی یو ځای کوی، د دې لپاره موږ باید چې وکړو یو منزل سلیکټ کړو، او یو منزل کې اوس دغه دوه ګډرونه انتخابوو. په دې کې خو نه دي، په نورو منزلونو کې مات شوي دي، دا نه دی په دې بل منزل کې دی صحیح شوه. لوند منزلونو کې دي صحیح شوه، دې کې یو ځای شوي دي هول سټرکچر. زه بیخ کم د اخري بیخ منزل کې پوتې دي، نور مړ شوي دي پرون. سلیکټ وي صحیح شو دغه دی. اوس دا کسه څو ګډرونه دي، کنټرول په واسطه ټول سلیکټ کوو. که چېرې دې نه مثلا یو ګډر جوړ دا به کنټرول مرج بیم سلیکټډ بیم. اوس دا یو ګډر شو، خو دلته مونږ یو ګډر ته ضرورت نه لرو چې یو کړو، ځکه دلته کې د پایه ولرو او دلته چې پایه ولرو، دا باید په درې ګډرو باندې وشو. دې لپاره مونږ هغه طریقې نه کور، خو دا ګډر چې که چېرې مونږ سپلیټ کوو، دې لپاره اول باید مونږ د اندازه معلومه کړو چې مونږ ته ولته معلوم شي چې د اندازې څومره دي صحیح ده. ډسپلی ډایمنشن اوس دلته مونږ ته د دې وایي اندازه معلومېږي 4 متره دی، د بلې 2 متره ده، او بل څه ده 3 متره ده دغه وایي. نو کله چې دا اندازې معلومې وي، نو مونږ دا کړای شو چې دا ګډر د سپلیټ په واسطه په څو برخو باندې شو. ښه اول هغه چې دو مونږ باید د دې خونه که چېرې وویشو، دا به څو شي 4 متره. نو که 4 متره اډ کو 8 پاینټ به کلیک کوو، دې نه وروسته اندازې کې هغه شو. دویم ورته بل پاینټ ورکوو 4 متره نه وروسته به څه شي 6 متره به شي ایسار نه. اوس خو یو ګډر و که نه 6 متره بس، نور بله ویه ده صحیح شوه، یعنې د دوه نقطو ته موږ ضرورت لرو چې دغه وویشو. اوکې اوس که چېرې دا ګډر سلیکټ کړو، د زون ته دی او د بل ګډرونه چې دي د زون صحیح شوه. په همدې ډول که چېرې موږ دغه ګډر وغواړو،
دغه ګډر غواړو چې دې سره وصل کو یا د ډرایوینګ په واسطه وصل کوی شي یا په بله طریقه چې مثلا دغه کلیک کوو یو د اندازې ختم کو دا ګډر سلیکټ کوو او دغه ګډر سلیکټ کوو څه شو جیومټري ته ځو سټیج میم ښه دلته ښایي چې موږ په دې کې کلیک وکړو چې کوم ممبر سره یوز شي څه شوه که چیرې د دغه ممبر شمېر وګورو کنټرول بي چې دا څومره دی 199 دی که نه دا 28 دی او دا څو دی 199 نو دغه او دا دواړه سلیکټ کوو دلته 199 باید ورته انتخاب کوو یعنی د دې سره یوز شي د بل ممبر عمودي ډول دی بل سره شي اپلای اوکې څه شو دغه شماره وخوسته کوم شماره چې دلته کوم ممبر د شماره کول شوی دی نو وروسته کومه د دې سره مطابق دغه شماره وخوسته اخیری شماره من د بیم ممبر چې کوم ممبر مخکې جوړ کړي هغه اوله شماره خو دویمه جوړ کړي دریمه خو په دې ترتیب چي دي تر اخیر پورې یعنی دغه 299 بیم شو او د دې سره چې کړو وصل کړو یا یعنی په مختلفو طریقو دا کړای شو موږ شي کو جوړ کو وسه په دې باندې بیا پیام راځي دا اکټیویشن ښه اځ کې اوس موږ وګورو چې داس کې پیا نه ورکو کنه ته مثلا بیا د دې لپاره چې کله دا موږ ترانزلیشن ریپیټ کوو دلته چې سلیکټ کو کنه دلته چې سلیکټ کوو یا باید دغه نود کې انتخاب نه کوو که انتخاب وکړو وروسته دا کړای شي چې کو ډیلیټ کو یعنی کوم برخه چې پای نه دی هغه پر اسانه طریقه دا ده اوس دغه موږ دی ټاپ لیول څخه کسو سیده او دلته کسو دغه انتخابو دا برخه کې د پای نه غواړو سیده نه دیغه دی نوټ پوسټ نه دی بیم پوسټ چې کله دا انتخاب کړو بیا اوس خو ټول سټرکچر شته نه ټول سټرکچر کې چې کوي د پای بیخ پر انتخابيږي څه شو دغه ځینې انتخاب کړو بل دی دا بل و هغه چې دا مکلو په درې ګډرو مشه ښه دا بل منزل کې دی سیده دا جدا دی موږ په یو منزل کې کار وکړو سیده اوس غواړو چې دا پیا انتخاب کو اوس ویو ته ځو دا کله چې دا پیا تر بیخ پورې شي کو ډیلیټ کو مخکې دې نه چې اتکا ورکړو دلته خو دې ته اتکا ورکړی ده کوم چې وروسته ګډورونه مې انتقال کړه هغه لاندې پې نشته چې اوس نه انتخابې ده دا مخکې ته یو مونږ چې دغه ترانزلیشن ریپیټ تکرارول بعض کې مو چې لینک دی واشي کله چې لینک مار په دغه نه چې پې دې جوړ شي د دوه منځله ترمنځ اوس کچېره دغه وکړو د څرته ګډورونه چې جوړ دي د لاندې پې نشته داس کې انتخابي نه کسه د کوم ګډرونه چې انتخاب کچېره دلته پیا وای داس کې به دا شي د لوند انتخاب شته کنه د لوند پیا نشته کچېره د لوند پیا جوړول بیا د لوند ته د ډرایوینګ پوسټ کړی شي دا شي کې یا بل په دې کې سپلیټ وین میرور دا خپل تشته به د ټول بار کې ایو سټیج مو وکنه ښه په بل ورځ چې بدین هغه وکړه چې مثلا موږ غواړو چې مختلف شکلونه په هغه کې جوړ کړو دا به ډیلیټ کو سه دا ډیلیټ کبل فایل جوړ کړو دا دی وی اسا دا به ډیلیټ کو اوس رڅو مثلا موږ چې یو پریم موږ جوړو دا په دایروي ډول چې کو غواړو چې دغه پریم په دایروي ډول کافي کو دې لپاره ایکس واي اوس به تیز نه وي درس کوم چې پیګنه غاز کې پښتنه کړای شي سه دا
یو نیم سړی خپله په پیږي ولته پته نه لګي چې که دا دوی په پوه شو که نه کوم ځای کې چې بیا پیږې ناز کې پوښتنه وکړو ښه اوس دغه مونږ جوړ کړو مثلا دایروي ډول دغه انتقال اوسه شوه دایروي ډول د وای محور په شاوخوا لینک دی ولري اوپن بیس دی وي د بیخ خطونه د نشي روسي ده د بیخ لول کې او د دې نقطې په شاوخوا د دوران وکي مثلا متصل بدلول شي اوکې یعنی که چیرې موږ غواړو دا رقم دایروي شکل جوړ کړو وته سټپ چې موږ وکړل مثلا دا وته په یو ته ځله دغه تکرار شي که چیرې ته د دایروي ډول دغه په 15 شي 15 یې کړی شي کس څو هغه ته په غفور لرل لري یعنی په دې ډول موږ دا رقم ساختمان که چیرې جوړو موږ کړای شو په دې باندې چې کو یا ټنکی وي یا بل ضرورت وړه غوي کړای شو په دې نه جوړ کو بیرته بل طریقه او بیا اوس د سنټر دا یو فاصله خالی هغه اوس کوي کنه یی دا وامه وکړل کنه دا هغه صورت کې چې بس دغه یو په مرکز کې وي او نور تکراری شي نور په کچیر وګړو چې د ټول ته مانس کې و فاصله خارجه ولري دایروي سلب غوندي ځن کوي څو ځلی سلب ولري او شاوخه دغه تکرار شي هغه د پوره بیا هم کړای شو دغه کمان باندې کای چې دغه پې د هم سره غشي کنه ځکه چې دلته د ځکه پې لري په د ټولو کې د دوران وکی نو د دې پوره د ټول سلیکټ کوو دی وای محور په شاوخوا لینک دی ولري اوپن بیس مثلا بیا هم مت دوران دی وکی اوس یو دغه کسو چې دی کوردینات سو دي چې دی کوردینات مونږ وګورو دی اول خط د ایکس پر دایسه شو دی وای په طرف نه انتقالو خو وای ضرورت نشته دی ایکس په تر داس دوران بګیا یا دی ایکس یا دی زد په شاوخه کنه نو دا دی کوم په محور په طرف دی څومره فاصله ولري دغه فاصله اوس موږ کوی شو اول دغه سلیکټ کوو چې دی نقطې په شاوخه دی یا دی غبل نقطې په شاوخه دوران وکي چې کومه نقطه مونږ تماغوي چې کومه نقطې په شاوخه مونږ وړو چې دوران وکي څه شو یا د صفري نقطې په شاوخه دوران وکي دا ما انتخاب کړو اوس د ایکس محور دلته چې صفر دی کنه چې مونږ وایي چې مانس کې خلیګارو شي خلیګانه د څومره فاصله دی ټوله شي نو هغه خلیګې ته مونږ کړی شو چې فاصله ورکړو کله صفر دی د خپل ته فاصله ورکو دلو دی لور شي کنه که مثبت ورکو بیا به دغه نقطه مونږ انتخاب بیا مثبت ورکولای شو ایکس ته اوس چې دله لګ دله مانس کې زی ورکو د دې لپاره مونږ کړی شو منفي څو فاصله مثلا منفي څو ورکو څلور صحیح شو او اوکې دلته موږ لینک نه ورکړو نقطه هم انتخاب ده څه دی ټول هغه نه انتخاب کړی ټول چوکاټ باید سلیکټ کو یوازې نقطه اوس دوران وکړو څه ده دې ډول د شي شو جوړ شو مثلا دغه فاصله کې چیرته وګورئ چې دغه فاصله څومره دی اوس خپل د دې نه معلومه شي دغه فاصله چې څو دوران دی په دې دوران پورې اړه لري نظر د دوران ته د په مختلفه ګډرونو فاصله چي دي هغه که دورانو شمیر مکام ورکړو کومه د فاصله زیاتیږي اول د ایکس فاصله چې موږ ورکړل چې د خپل د څومره فاصله سنټر نه ولري هغه فاصله پورې اړه لري کچېره دغه لوی اندازه ته د دې اندازه کې د دې ډایمنشن پوسټه وته متر ځکه موږ څلور ورکړل سنټر نه د یو چوکاټ څلور متر بل طرف ته چوکاټ څلور متر ازمي فاصله کوتر به څومره وي وته متر دې سنټر نه دغه موږ انتخاب کړو کنه دا چوکاټ دې د دې سنټر نه د خپل ته دې سنټر دې 2 متر دې چوکاټ نه ولې وي دغه ته منفي څلور مارک کړو دا سنټر شو د چوکاټ شو او بیا شی وکړو په منظم ډول دوران وکړو نو یو خپل هم شی شو 4 متر شو ټوټل 2 متر شو آی ته په هغه پورې لګي ته کوتر 2 متر وي دا به یو ورکوي که شپږ متر وي دا به 3 ورکوي دا مکمل کوتر چې څومره دي دا زنګي اسلام دا ترى بس لك اسلاب مبين خليل لکه مبین یو سوزلی سلب شو او بیا د نور زون ته زنقی سلبونه شو
ځینې شونه مثلا په ایرپورټ کې یا په نورو ځینو هغه کې دا رقم ساختمانونه جوړیږي یعنی په خاطر کله شو د دې کمانډن څخه شو استفاده یا ځینې سالونونه وي یا ښه اوس که وګورو چې دغه په عمودي ډول څو منزله جوړ کو بیا هم کله شو دغه شی کو سلیټ کو او په عمودي ډول یې چې کو انتقال کو مثلا 3 منزله دی یا 4 منزله منزل ترمنځ ارتفاع دي څو او دی وای محور په طرف ته انتقال شي او لینک دی ولري په یو ترمنځ هغه په دې پورته هم جوړ شي او اوپن بیس په ځکه دا پورته انتقالي کو اوپن بیس ته ضرورت نشته او اوکې انتقال کلیک کوو په دې ډول دا ټول شي کیږي څو منظره مونږ ته جوړیږي صحیح شو دغه ته بیا غاد نور ترکیب استعمالوي شو چې مثلا دې ته بیا اتکا ورکوو بیا مقطع ورپېژنو او بل اخر شي کوو ډیزاین پروسس په اجرا کوو دغه مونږ کړی شو د ګډرونه او دې په یې شي کو ډیزاین کو ښه بل په دې کې یو بل شی چې پاتې ده یو دغه خو د ایکس وای زد ګلوبل اکسس چې دی عمومي محورات چې دی یو د بل د پاسه عمود محورات چې موږ یو نقشه جوړو لکه یو تاک چې موږ یو پلان جوړو ایکس وای زد عمومي محورات سره یا موازي جوړو یا ځینې عنصر کېدای شي یو سره مایل حالت قرار ولري پرې عنصر یا ځینې شیر دی ولنه یا ځینې ګډرونه مایل دی ولري کنه نو کچیر موږ وګورو چې دا په یو د لوکل اکسس د ساختمان د محور په شاوخوا دوران وکړو او عمومي محورات ته ایکس وای زد سره موږ ارتباط ونسوتو دې لپاره بیا د دیبل کمانډ څخه کار خلو لکه دې کمانډ د دې لپاره موږ دغه هغه چې کو سلیکټ کو اول صحیح شو دغه موږ سلیکټ کړو او د دې لپاره به موږ دوه نقطې انتخاب کو یو دا نقطه یعنی د کوم محور ول د خپل پروګرام په جنده خلی وای انتخابول دی وای محور په شاوخوا دوران کړو اوس که چېرته دوی وانه ته انتخاب کړه محور خو نشو کنه محور هغه وخت جوړیږي چې دوی نقطې وي یو خط صحیح شو دې پر کړای چې بل دغه نقطه انتخاب کړي د دې خط په شاوخوا دوران وکي او که د دې خط د عمودي خط په شاوخوا شي وکي دوران وکي یا د زد په شاوخوا نو کوم چې بیا غوړه مونږ شي کوو سلیکټ کوو دوه نقطې ورته سلیکټ کوو دغه چې سلیکټ کړه دا سویا ورکوي شي مثلا د 90 درجه لور شي او کچېره وګورو چې 80 درجه یا 10 درجه یا 50 درجه د تاسو وکي خالي دا لور شي مود شي یعنی د خپل د چوکاټ دوران وکي او که کپی دی بل جوړ شي صحیح شو یعنی د کوم وګورو چې دا د پوت شي او کپی دی جوړ شي بیا په دې ډول شي کړای شو د کلاوای شو نه د دې سره په 90 درجه جوړ شو کچېره د 10 درجه موږ وګورو 10 درجه هم جوړوي شو د دې سره او کچې خلی دغه انتقالو بل نه جوړو دغه مو کوو صحیح شو دین خو شوي که وګورئ مثلا بل طرف ته انتقال کې کله چې دغه منفي زاویه ورکړي بل طرف ته منفي 45 درجه انتقال کې کاپی دي شي یا خپل ته بل 45 درجه جوړ کړو یعنی هر کوم شکل چې موږ وګورو به دې باندې شي کول شو کریټ کولای شو خپل میرور کمانډ په واسطه ته یو شای جوړ دی لکه ټکټ کې چې تاسو میرور جوړوي د دې مقابل طرف کې بل د عین شکل جوړوي نو د میرور کمانډ څخه کړئ شي ګټه واخلئ د دې لپاره باید چې وکي یو نقطه انتخاب کړئ د کوم نقطه نه دی هغه شی میرور دي شي کومه سطح نه مثلا دغه سطح کې موږ دغه درېمه نقطه انتخابو او په کوم محور د لور شي د ایکس زد خو دغه سطح ده چې کومه سطح ده کې دغه شي او ایکس وای بیا دغه سطح ده یعنی دغه مختلف سطح مونږ کړای شو د دې لپاره چې کو انتخاب کو اوس مونږ ګورو چې دلته دغه مونږ کومه سطح کې لګیا و دا ایکس وای نه ده په دغه ایکس وای کې د لور شي صحیح شو
د دې میرور مونږ جوړو نو د ایکس وای کې مونږ د ایکس په طرف یعنی دلته به چې ایکس وای کې جوړوي دلته د زیډ فاصله به ورکې صحیح شو نو په کومه فاصله دی دغه جوړ شي دغه دغه نه د مثلا عین د انتقال شي او کله دې کپی دی جوړ شي صحیح شو هغه لکه مخکې مشوي مثلا دې ته فاصله ورکو 4 متره مثلا 15 متره یعنی د په مقابل کې د زیډ په طرف د کچېره دغه فاصله مونږ وکسو مثلا دلته یو ګډر جوړ کاو یا د فاصله دی هغه په اندازه کو څه شو دلته خو میرور چې جوړوي هغه لکه ټوکټ کې چې ته مرکزی سنټر لاین ډالري د دې 4 متر چې ورکړو دته معنا چې 15 متر ورکړو 15 به نورې خوته چی دغه 15 متر چورکې د سنټر نه ورکوي کیږي یعنی د دې شکل د جوړ شي د سنټر نه ولې څو 15 متر کچېر موږ په 2 متر رسم کو به د فاصله ورکو 1 متر فاصله ورکو دا شکمان هو چې مثلا دوی ممبر سره ځای کوو ادب یا په غوړ مربوطه چې مونږ کله سلب جوړ کوو هغه کې څنګه پلیټ کریټ کوو دا به ورسره په نور درس کې وایي څه ده ځکه هر شی په خپل ځای کې کله ته اوس خالي انور پروګرامونه کوم خالي کمانډونه نشي لای لکه دلته چې کوم ځکه نه هغه د ډرایوینګ ته یا ډیزاین ته کوم کمانډ ته ضرورت وي هغه ځکه کاټه تر خو بیا سړی خپوي ښه بل رڅو په دې کې مثلا مونږ هغه جوړو هغه کار بیم د کور کو څه ده عموما د غا مکړه چې دغه طرف نه مثلا د دې لپاره موږ دا کونج وټکو ځکه مخورات چې دي کسه دلته x په دې طرف کې دی نه مبدا د خو ته مثبت کیږي او د خو ته مثلا دغه نه د صفر چې ده کنه کله چې نقشه موږ جوړو د صفر طرف نه شروع به یو کو خاتم دی خو ده صحیح شو بیا د موږ ته د ممبر طرف چې کوم ځنه سٹارټ فایند کوم ځنه اند فایند هغه معلومیږي او بیا دوی طرف ته چې څو دې طرف ته چې څو دې طرف نه کوم ګډر نه یا به دا رسم کو او به ته دغه نور ګډر نه چې دی دغه به دا شی رسم کو او بیا په دې طرف نه یعنی مثبت طرف نه مونږ به دغه ورکو سٹارټ ان پاینټ د ټول هغه مونږ ته بیا په یو طرف وي ها اوس مثلا دلته یو بل هغه رسمو اسکیپ اوس غواړو چې د کې په مختلف ډول دغه دایروي بیم رسم کو یا انحنال لرونکی بیم رسم کو یا مثلا د دې دوه نقطو ترمنځ رسمو اول باید موږ ته دغه فاصله معلومه وي
دغه شعاع چې څومره تر څو موږ څومره شعاع باید ورکړو یا تاسو ته چې چا په نقشه جوړه کړې په ټیکټ کې هغه شعاع معلومه وي کنه چې څومره شعاع سره دغه رسم دی کړه شعاع ډایرکټ ورکو مثلا دغه 2 متره دا او دا څو 3 متره د دې دوه ترمنځ موږ کار ویم جوړو دغه دوه نقطې انتخابو ښه اوس دلته کچیر مونږ 15 کم اندازه دغه کار هغه ورکو یعنی 15 درجه ورکوي شو کچیر وګورئ چې دغه ډیر در انخنا لرونکي وي کله شو 90 درجه ورکو کچیر مونږ 30 درجه ورکو بیا دغه بیرته مستقیم راځي صحیح شو اول خو شعاع ورکو بیا د درجه ورکو شعاع مثلا دته ورکو کچیر دغه ډیر در انخنا لرونکي غوړو مونږ کم شعاع ورکو کچیر څومره لري ورکو مرکز به لري وي دلته به دغه یو برخه تقریبا مستقیم حالت راشي صحیح شعاع چې څومره زیاته ورکوي دا دایره لویږي دغه برخه قوس تقریبا کوچنی راځي انخنا ډیر نه پیدا اوس مثلا مونږ دته 1.15 ورکو شعاع او د مثلا دغه 90 درجه ورکو زاویه صحیح شو یا غيو شر 15 چې ډیر کوچنی شعاع وا یعنی دلته ډیر د غزي کم او د دې دوه ترمنځ بخي لوی شعاع وا تقریبا د مرکز نه دلته وته ځکه یونه خوسته موږ 2 متره شعاع ملګلو یک بیا دا رقم وګړو چې وګړو دغه لګ نور کام جوړ کو بیا په بل طریقه کړای شو چې دغه شعاع 2 متره ورکو او تاسو ورکو 15 ورکو دې ډول جوړوي یا مثلا وګورئ چې دغه طرف ته جوړ کو هغه یا منفي شعاع ورکو یا منفي زاویه له یو دی سلطانه ته یو کمان انو هغه 2 متره ورکو او دا چې یو سلطیا 215 ورکو دی خو ته 15 جوړ شي 215 یا مقابل کې لکه 15 مقابل کوم جوړ کړه څه شو یا دا رقم کړل چې د دې ته شعاع منفي 2 ورکو او دا چې ورکو زاویه هغه 90 یعنی په مختلف ډولونو مکړای شي دا هغه جوړ کو یا د دې دوه هغه ترمنځ جوړو چې د دې دوه ترمنځ جوړو مثلا کچیر د 0.8 او ته هغه ورکو شو او زاویه 90 درجه ورکو دې ډول مکړای شي دا چې کو رسم کو دغه اوس مشکل نشته کنه یعنی د ترکم قوس چې موږ وګورو دغه نه چې کولای شو جوړول شو